علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټولو راتارو او جوړو شپې ورځې په خوشحالۍ او کامیابۍ سره پیل کړې وي. یو ځل بیا د هغو دوستانو څخه هیله کوم چې چې زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی او زما یوټیوب چینل سبسکرایب او تر څنګ یې بیل آیکن هم ووهئ تر څو زما ویډیو د هر ځای تر تاسو ورسیږي او ویډیو هر منټ درسره ډېره خوندوره او په زړه پورې ویډیو د تاسو لپاره روبشي دلته به زه په دغه ویډیو درته جوړوم چې څنګه کولی شو په یو سټایلي نوم یعنې په انګلیسي او پښتو دواړو سره موږ د نوم ولیکو. یو نوم وي خو دواړه باید یو په انګلیسي سره وي او بل په پښتو سره وي. روبشي د هر څه نه مخکې تاسو د ویډیو په اور سره وګورئ او سکیپ کوئ ما ویډیو انشاءالله چې تاسو به هم خامخا د خوښې وړ ګرځي او ډېرو دوستانو راڅخه غوښتنه هم کړې. د هر څه نه مخکې تاسو به لوډ شي یو ټچ وي پي ان ته ضرورت لري. دغه ټچ وي پي ان په تاسو بلاګر کې لینک هم پروت وي. دغه ویډیو لاندې ډسکرپشن کې به لینک وي. په هغه لینک باندې کلیک وکړئ یو سایټ ته هغې ته به ننوځئ. په هغه سایټ کې به تاسو هغه لینک په چې کې تاسو بلاګر نه به هغه دا هر څه تاسو را ډاونلوډ کړئ. روبشي ناټ سکیپ داسې کې به تاسو کې دا که تاسو به جاپان پروکسی یعنی چوز د پروکسی یعنی سرویس به چک کړئ جاپان به ته انتخاب کړئ. په دې شرط چې تاسو دا نوم چې دا په جاپان سره به دې سره ثبت کېږي. که دا سره نه وي نو تاسو نشته کېږي. نو دلته به لوډ شي دغه جاپان پروکسی چې دا دغه به چک کړئ تاسو ته انتخاب کړئ په ټچ وي پي ان کې. نه وروسته بیا په نوم چینج کولی دې ته پر ځینې سامبول دي هغه سامبول هم تاسو یې ورته خپله ورته کاپي کوئ. نو ویډیو خو په دقیق سره په غور سره وګورئ او ویډیو انشاءالله تاسو حتما به پوه شئ. ویډیو پکې وایم او سکیپ کوئ هم ما. نو دلته چې ده دلته جاپان پروکسی چې وینئ د کې ځلون دی دغه جاپان ایټالي مکسیکو او جاپان. نو دغه جاپان چې دی دغه پروکسی به چک کړئ تاسو به ته انتخاب کړئ. دا هم چې هر کله ورته انتخاب کړئ زه په دنده چک یم کلیک کوم د جاپان دا پروکسی به چک کړئ تاسو ورته انتخاب کړئ. په دنده زه کلیک کوم روبشي کنیکټ نه به کلیک وکړئ. اوس به لږ شاید څو سکنډه ویټ شي یعنې صبر به ورته وکړئ تر څو دغه ټچ وي پي ان مې چې شي کنیکټ شي. هر کله دا ټچ وي پي ان تاسو کنیکټ شوی نه وروسته به یو سمبول دی او سمبول ته هم ضرورت لرئ هغه به هم ورته راواخلئ ورته کاپي به کړئ. نو ټچ وي پي ان لاوډینګ راونده کنیکټینګ نو زموږ ټچ وي پي ان چې شو په کامیابۍ سره چې کنیکټ شو. اوس په لوډ شي دا ټچ وي پي ان چې کنیکټ شو اوس په لوډ شي تاسو به چا وکړئ هغه سمبول یې درته ښیم تاسو به دا سمبول هم ډیټ کېږي دغه به هم د همدې ویډیو لاندې ډسکرپشن کې به لینک وي. په لینک باندې کلیک وکړئ لینک ته کلیک کړئ نو سمدستي به تاسو هغه لینک ته ننوځئ. په هغه لینک کې به تاسو هغه سمبول ووینئ تاسو به زموږ ته ډاونلوډ کړئ. دغه سرنم دا سانم په نوم یو څو سامبول دي. دا سامبول مور خوستې دي. دا سامبول حتمي دي دا تاسو باید ضروري ولرئ. نو دا سامبول مور وخوستې نو دا سامبول به چک کړئ د پوست کې به هم کاپي کوئ د پوست کې به هم کې سامبول دا به ولیکئ سانم ولیکله. نو سانم په منځ کې زه چک کوم زه خپل نوم لیکم. دلته زه مثلا لیکم فاروقي چې تر څو زه وګورم چې زما نوم اکسپټ کوي که نه قبلوي قبول کوي که نه قبول کوي. نو دا مې هم کاپي کړه او د بل لاست نیم هم لنګوم ډیلیټ کوم. دا مې چې کاپي کړه نو سانم په دې زه چک کوم دلته په پښتو لیکم فاروقي. لکه پوس مې چې په پښتو ولا انګلیسي ولیکل او د لاندې په پښتو لیکم. نو تاسو به هم یو نوم به وي او یو به په پښتو او بل به په انګلیسي سره وي. ډېر زبردست او ښکلی ښکاري. د ریویو د چینج باندې زه چک کوم کلیک کوم زه ګورم چې دغه نوم چک چینج کېږي که نه چینج کېږي. نو اوس ګورم کلیک پرې کوم نو زما نوم څه شو نشو چینج. نو یوه یادونه باید وکړم تاسو دا سامبول چې درخواستې دي دا سامبول باید تاسو په دغه کې یوه یادونه چې دا سامبول باید د شپږ 15 حروفو نه باید اضافه نه وي. که د 15 حروفو نه اضافه وي دغه سامبول نو تاسو دغه سامبول دغه نوم چې دی دا نه اکسپټ کوي نه قبلوي. په جاپان پروکسی کې تاسو نوم باید 15 حروفو نه باید زیات نه وي یعنې 15 حروفه وي فکس 15 حروفه وي. لکه زه یو نوم لیکم مثلا یو نوم ورته انتخابوم هغه به 15 حروفو نه ډېر نه وي لکه عابد. نو دا عابد په نوم یو نوم ته انتخابوم عابد څه حروفه ده 40 حروفه ده فکر کوم. نو زه اوس بیا ځل پر بیا کوشش وکړه ده تر څو وګورم د یورو مې دغسې ډار ولیکلو. نو د یورو مې دغسې سلیکټ کړه زه اوس ګورم د یورو ورسره کور کې که نه کې. نو دا ملګرو نه اکسپټ کوي نه انتخابوي.
زه چې کومې خوښه نوم ورکوم 5 حروفو نه زیات وي هغه نه قبلوي ځکه متپوس ولې کوي تاسو نوم چې دی ډېر ځانه لوی دی نو ډېر دی نو تاسو به چا وکړئ یو مثلا یو نوم ته د هم لکه مثلا عبید په نوم چې دا دغه د 5 حروفو نه لوی نه ده او 4 حروفه ده نو تاسو نه وینئ پس مې په انګلیسي ولیکل او لاندې مې په پښتو ولیکلو او په یاد ولرئ چې دا نوم باید دوړه شوی د 5 حروفو نه یعنې ډېر نه وي مثلا عبید دا ABID دا 4 حروف ده غین الف ب دال نو دا 4 حروف غین یو الف 2 او ب 3 دال 4 نو دا چې دا نومونه شو دا سټل د 4 حروف نه باید زیات نه وي 5 نه باید زیات نه وي که 5 نه زیات و د تاسو نوم بیا نه قبلوي لکه بولم چې دا 5 نه زیات فاروقي ریویو باندې چینج کوم د کلیک کوم نو وینئ زما نوم چې دا په کامیابۍ سره چینج کړ نو ډېر ښکلی سمبول سره لکه اوس په هغه پخوانی پاسورډ ورکړئ کوم پاسورډ چې تاسو هغه پخوانی خپل آی ډي ته ورکړی و زه دلته خلاص دغه پاسورډ ورکوم ګورم بخښنه غواړم زما ته هغه چې وه پاسورډ چې وه غلط و نو اوس بیا مجبور یم نو مو پاسورډ ورکړه نو اوس یې دا وینئ فاروق افغان په نوم سره دا پخوانی اوس یې ریفرش کوم ګورم څه کېږي وینئ عبید څومره ښکلی او ښایسته ولیدل شو دی مو نوم نو هیله لرم چې یا ویډیو مو خوښه شوې وي او یو څه هم ترې زده کړي وي نو وینئ دغه عبید په نوم د خلاصون ډېر نو که ویډیو مو خوښه ویډیو درسره لایک او چینل درسره سبسکرایب او تر څنګ یې بیل آیکن هرومرو درسره ووهئ تر څو زما ویډیوګانې هڅه نه مخکې در ورسېږي د بله ویډیو لپاره د خدای پام